هغه فارسي کې یو متل دا وایي که زورت به خر نه میرسد وزن به پالانه شه. اوس د دې دوه کسانو د عمران احمدزي او د حاجي کاکا نیول د طالبانو له خوا نه په دې معنا ده چې په کابل کې چې د امریکا له خوا نه دا غټ غټ څټې ورته هلته ناست دي اکپاتیار او دا نور غټ غټ هغو نسي نیولی غریبان بیچارهګان داسې مظلومان کسان نیسي لکه عمران احمدزی یا حاجي کاکا چې دوی نه په جمهوریت کې وو نه یې کوم بل کاره وو چېرته په ټوکه یا په ګپ شپ باندې به یوه معمولي خبره لیکلي وو ته هغه راواخله او زندان ته یې واچوه او په وهلو ترې نه اقرار واخله دومره بیچاره وهلی چې شونډو یې غټ غټ پتري نیولي دي. دې ته وایي وروره اسلامي نظام د پنجابیانو نظام د مفتي عزیز د شاګردانو نظام چې یو څوک یو معمولي خبره نسي کولی د ټویټر یا د فیسبوک په یو پوسټ باندې چې یو څوک دومره وهل کېږي وژل کېږي او ژوند یې خرابېږي او په شرمونو شرمول کېږي او د هغه عکسونه او ویډیوګانې راخیستل کېږي بیا په ټولې سوشل میډیا ته ورکول کېږي. دا خو د طالبانو توره نه ده دا د دوه حماقات جهالات بېغیرتي انتهایي ظلم ده. یې خلکو د یزید حکومت ده د فرعون او د شداد نظام ده. شداد نن حاکم سوی فرعون حاکم سوی ده ظلم او ناروا حد ته رسېدلی. زه افسوس کوم چې د خدای بندګانو څومره احمقان یاستئ. یو څوک چې حکومتداري او رهبري او لیډرشپ او مشري کوي د هغو باید غټې د غرونو غوندې حوصلې وي په زرګونو لکونو نیوکې انتقادونه دا هر څه ومني. تاسې یو معمولي خبره نسئ منلی خدای مو غرقه. په دې خو خر هم پوهېږي چې په زور هم ترېنه اقرار اخیستی ده چې هغوی په ویډیو کې دا خبره کوي چې و موږ تخریب کوو خلک هم د طالب په مقابل کې پاراو. څوک یې پارولي دي او څوک راجګ سوي نن سبا د طالب په مقابل کې چې موږ وایو والله عمران احمدزي را پاراوه یا حاجي کاکا پاراوه. بیچارهګان عاجز بیکاره خلک په کور کې پراته دي نه کار لري نه روزګار لري بس همدا سوشل میډیا کې یو نیم خبره وکړي ټوکه ټکاله د خپل ملګرو ګپ شپ باندې تېر کړي. دا هم تاسو ته یعنې دومره خائنان یاستئ دومره ویره لرئ او دومره ډار لرئ چې د یو عادي افغان یو معمولي لیکنې او پوسټ نه هم تاسو ویرېږئ نو بیا موږ غوندې خلک به تاسو څنګه په افغانستان کې وزغمئ. زما د ویډیو اصلي مطلب دا ده چې افغانانو چې هغه ځینې چې طالبانو په نقش قدم روان یاستئ وګورئ دې خلکو ظلمونو ته دومره ظلم وکړئ چې څومره ثواب په ځان باندې تاسې زغملی شئ. وخت به راسي دا نظام ټول عمر هېچا پاچاهي نه ده کړې وخت به راسي انشاءالله.